د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو سلام. د دې مهال مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. زه احمد الهام کاکړ یم. بادغیس کې له 100 زیاتې نجونې د انګلیسي ژبې او کمپیوټر له کورسونو فارغې شوې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي د یوې مؤسسې په مرسته یې دغه نجونې فارغې کړي دي. اسلامي امارت له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو ته او تر امر ثاني پورې پوهنتونونو ته له تګ څخه نجونې منع کړي دي. کابل کې د 50 ځوانانو او پیغلو د ودونو ډله مراسم ترسره شول. فرانس پریس خبري اژانس ویلي چې دغه مراسمو لپاره 600 جوړو نوملیکنه کړې وه، خو یوازې 500 دا چانس ترلاسه کړ. دغه ودونه د یوې خیریه ټولنې لخوا ترسره شول چې د بېوزله ځوانانو لپاره ارزانه بیه تمامیږي. د ګردیز پر څلور لارو او واټونو کې ترافیکي څراغونه فعال او ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. ولایتي مسؤلین وایي چې د یاد ترافیکي څراغونو په نصبولو شاوخوا 4.2 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې له دې سره د واټونو ترافیکي نظم رامنځته کیږي. په فراه ولایت کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا په وړیا توګه د سترګو ناروغانو درملنه او جراحي عملیات ترسره کیږي. مسؤلین وایي په پام کې لري چې په دې ولایت کې د سترګو د 315 تنو ناروغانو درملنه وکړي. د بغلان بورکي ولسوالۍ د شرشر سیمې اوسیدونکي د سړکونو له خرابوالي او د څښاک اوبو له نشتون څخه شکایت لري. دوی له اسلامي امارت څخه په دې سیمه کې د اوبو رسونې د شبکو او ویجاړ سړکو د رغېدو غوښتنه کوي. د افغانستان وزرو په 5م پړاو سیالۍ پیل شوې. دغه لیګ کې له 14 ولایتونو 14 لوبډلې خپلو کې لوبیږي. د اسلامي امارت مسؤلین وایي چې د دودیزو لوبو پیاوړتیا او ودې ته ژمن دي. د بدني روزنې او سپورت ادارې رئیس وایي چې د اسلامي امارت په واکمنېدو سره سپورت د هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د اولمپیک له نړیوالو سیالیو افغان لوبغاړو 15 د سرو زرو میډالونه خپل هیواد ته راوړل. اسرائیلو د فلسطینیانو په حق کې مطلقه ټولوژنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا چارواکي جیما کونیل په BBC ته ویلي چې غزه کې روغتونونه له ټپیانو ډک او د درملو له نشتون سره مخ دي. بیرمن کونیل وایي د ګڼو ټپیانو درملنه ناشونې ده. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د اوکراین دونڅک مارنیکا په نوم ښارګوټی نیولی، خو اوکراین بیا دغه ادعا ردوي او وایي چې ځواکونه د روسیې ځواکونو 3 ناکامه حملې په شا تنبولي. د روسیې او اوکراین ترمنځ سخته جګړه په اوکراین کې روانه ده. د پاکستان ترهګرۍ ضد محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر د خلاصون لپاره ضمانت منظور کړ. راپورونه وایي ښایي منظور پښتین له زندان راخوشي شي. پښتین د ډسمبر پر 4مه د پولیسو لخوا په چمن کې هغه مهال ونیول شو چې د بلوڅانو په احتجاجي پرلټ کې ګډون کړی و. امریکا دفاع وزارت په عراق کې د ایران په ملاتړ ځواکونو هوایي بریدونه کړي. د راپورونو له مخې ښایي وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې وي. له دې مخکې د عراق په اربیل کې د امریکا د پوځ پر یوې اډې د بي پیلوټ الوتکو په برید کې 3 امریکایان ټپیان شول. افغان کرکټ بورډ له مجيب رحمان، نوین الحق او فضل حق فاروقي څخه د 1 کال لپاره مرکزی قراردادونه واخیستل او همدارنګه په بهرنیو لیګونو کې د 2 کلونو لپاره هم NOC نه ورکوي. بورډ ویلي چې دغه لوبغاړو د مرکزی قراردادونو لاسلیک کولو ډاډه کوله. دا و د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا د خدای په امان.